السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو په میرا کې یو نوجوان خپل خورزه ډیره بې دردۍ سره قتل کوي. دا ولې قتل کوي؟ که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که زموږ ویډیو هم خوښه شوه زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نور معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو تاسو به داسې ډېرې واقعې اورېدلي خو داسې واقعه به هم نه اورېدلي چې یو ماما راپاسي او خپله خورزه ډیره بې دردۍ سره قتل کوي. دا ولې قتل کوي؟ ماما یې اوس وایي چې زه په دې باندې ډیر زیات اوس جاړم او ډیر زیات پې خفه یم چې دا مانه غلطي شوې ده. او وایي چې دا زمونږ کور ته راله او دې ته ما خبرې وکړې، دې لاړه او مور ته شیطانې وکړې. دې ته ما وویل چې ته د کوره پیسې راپټې کړه، زما ډېرې ضروري پکارې دي او مال یې راوړه. دا لاړه او مور ته شیطانې وکړې چې ما ته ماما داسې وویل. او بیا ورپسې خور راله او خور ورته وویل چې ما ته به دې ویلي ما به درله پیسې درکړې وي، تا زما دې لور ته ولې ویل چې پیسې راپټې کړه؟ ماما له په دې خبره ډیره غوسه ورله او خپله خورزه یې لاړه ډیره اورانه یې ووهله او بیا یې ډیره بې دردۍ سره قتل کړه. د خورزې څه ګناه وه؟ د خورزې صرف دغه ګناه وه چې مور ته شیطانې وکړې. دا ماما راپاسي او خپله خورزه ډیره بې دردۍ سره قتل کوي او اوس وایي چې ما نه غلطي شوې ده. زه اوس په دې باندې ډیر زیات افسوس کوم او ماله د دې سزا راکړي، ما دې پانسي کې، ما دې جیل کې واچوي. خو خور یې دومره صبرناکه ده، هغې لا اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو دومره ویلی کېږي چې خور خپل رور ماپ کو. دا څومره د افسوس خبره ده. او ماما خپله خورزه ډیره بې دردۍ سره قتل کوي. نو موږ ټولو له دا پکار نه دی چې موږ په خپلو خپلوانو په خورزو په ماماګانو باندې لاس اوچت کړو. د دې نور معلومات موږ ته رامخې ته زه به تاسو ته ضرور شیر کوم. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. دا ویډیو هم خوښه شوي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.